انس بن مالک رضی الله عنه چې دا د نبی علیہ السلام لس کاله خادم پاتې شوی. انس رضی الله عنه فرمای وی كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان یم په لاره مرګري دوان، او په دې وخت کې وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو داسې صادره چولې دی په ځان باندې چې نجرانی صادر دی او سخت صادر دی او دا غاړه هم سخته ده، مطلب هغه ډېر قیمتي نه دی، ساده غوندې صادر دی. او نجران د یمن علاقه ده، د یمن جوړې شوي کپړې به هم راتلي، د شام کپړې به هم راتلي مدینې ته، او صادرې به هم راتلي، دا هغه زمانې عربو به دا استعمالولې. نو دا نجرانی صادر دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اچولی دی. په دې کې ورله مخکې یو عربي راغی، فادرکه اعرابي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعرابي را لاندې کړلو او دا صادر یې د نبی علیه السلام نه راښکلو، صادر مبارک ته داسې لاس ور واچو هغې ته راښکلو. د اعراب چې د بانډو خلک، عربي بانډو والا هرسې د ښار په تهذیب او تمدن به نه پوهېدل، خبرې به هم ساده وې، اوسې جټې خبرې جټې، اوس هم دا غرونو خلک جټې خبرې کوي، او دا کار به هم بعضې وخت کې داسې ناشنا وکړو لکه ده چې وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وی دا صادر راښ فجذبه جذبة شدیده، وی دومره سخت انداز باندې دا صادر د نبی صلی الله علیه وسلم نه راښکلو حتی نظرت الى صفحة عاتق النبي صلی الله علیه وسلم قد اثرت به حاشیة الرداء، چې د دې عربي د دې بانډې والا د دې راښکلو د صادر سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې بدن مبارک باندې د صادر د دا غاړه خو سخت هم وه، زګه وه، نو زیږوالي د لاسه د نبي علیه السلام په دې مرۍ مبارکه باندې د هغې هغه نښې جوړې شولې، نښې وله پکې جوړې کړلې، دومره زور یې ورکړه صادر له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صادر په داسې انداز باندې راښکلو، ولې من شدت جذبته، د سخوالي دا راښکلو د وجې نه په سختۍ سره یې راښکلو. او بیا ورته وایي مرلی من مال الله الذي عندك، شابه زما دپاره اډر وکړه، حکم وکړه، هغه د الله مال چې تا سره دی بیت المال کې، ماله پکې صادر راکړه، ماله پکې دا راکړه، ماله پکې دا راکړه. نو هغه دا خبره وکړله لکه نبي علیه السلام به داسې وه چې بیت المال ته به چا سره راوړه، خلکو له به ورکول، څوک به چې راغله، خو دا د ده انداز خو ټیک نه و که نه، دا انداز خو که همداسې ویلي وي په نرمه چې زه راغلی یم او که بیت المال کې څه یې راکړه، صادر راکړه یا خوراک راکړه یا کجوري راکړه یا بل شي، نبی علیه السلام به دا ورکول خلکو له، چا نه به هم نه منې کول. سره زر نه دي، سره زر نبی علیه السلام فرمایي سره زر چې ما سره مي 3 ورځې به که د احد د غر عمره سره وي، په ما به 3 ورځې نه تېروي، ما به ټول ورکړي د الله په لاره کې، ټول به مې ختم کړي. که ما سره دومره مال راغی د احد د غر عمره سره زر، صرف به تې دومره پرېږدم چې په ما کم پردی حق او قرض دی، نور به ټول د الله په لاره کې خرج کړم 3 ورځو کې دننه دننه. دا د نبي علیه السلام زړه و، دومره سخاوت پکې و انتهایي. نو دا ورته وایي چې شابه د الله هغه مال چې تا سره دی ما نه بیت المال کې چې زما کم حق دی مال یې راکړه. وی فالتفت الیه فضحک ثم امر له بعطائه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دی عربي ته داسې وکتل او په خندا شو ورته. هغه څه وکړه نبی علیه السلام څه کړه، هغه کوم اخلاق وکړه، کومه سختي وکړه، نبی صلی الله علیه وسلم ورته وخندلې. او بیا وایي امر یې وکړو، حکم یې وکړو نبی علیه السلام صحابه ته چې دا ځوان بوځئ او بیت المال کې چې شی غواړي ورکړئ وله ځئ، ځه لاړ شه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق، ښکلی کردار،